سمیع سادات وایي د طالبانو په وړاندې د جګړې پیل کولو نیټه اعلان کړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. سمیع سادات وایي د طالبانو په وړاندې د جګړې پیل کولو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د پوځ حکومت د پوځ مشر جنرال سمیع سادات وایي چې دوی پلان نیولی دی چې د اختر وروسته به سملاسي په طالبانو حمله پیلوي او د دوی په وړاندې به خپله مبارزه پراخوي. دی وایي چې د پخواني پوځ نور کسان هم ورسره دي او وایي په ځانګړي ډول د سپیشل فورس ځواکونو سره راټول شوی او دوی به د طالبان څخه د افغانستان خلاصوي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.